د خبرونو سرټکی. د ازبکستان هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو صادرات پیلېږي. مالیې وزارت له پاکستان څخه د درملو واردوونکو ته 3 میاشتې مهلت ورکړ. د کونړ زلزله ځپلو لپاره په کمبیري دښته کې 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. دفاع وزارت غواړي د خپلو سرتیرو یونیفورم تغییر کړي. د اوبو کمښت له امله تهران کې نلونه وچ شوي. او د امریکا په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل پای ته ورسېده. او اوس هم بشپړ خبرونه. د ازبکستان هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو صادرات پیلېږي. د بلخ ولایت مقام ویان حاجي زید وایي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ ګډ هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به د افغانستان کرنیز محصولات د ازبکستان هوایي دهلیز له لارې منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا، اروپایي هیوادونو او د ازبکستان بازارونو ته ولېږدول شي. ښاغلي زید زیاته کړې چې افغان او ازبک سوداګر له هیواده بهر د غوښو صادراتو په برخه کې هم یوې هوکړې ته رسېدلي او دغه لړۍ عملاً پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو حکومت لوړپوړو چارواکو پر پاکستان د تکیې راکمولو په موخه د بدیلو لارو په کارولو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره وکتل. د خبرپاڼې له مخې ښاغلي متقي د راستنېدونکو کډوالو او د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د یاد سازمان له مرستو مننه وکړه او ارزښتناکې یې وبللې. نوموړي د غرض د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو شخړو او مذاکراتو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. ورته مهال ښاغلي بخیت ژمنه وکړه چې د اسلامي همکاریو سازمان له غړو هیوادونو سره به د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د بشري مرستو چمتو کولو په تړاو خبرې وکړي. مالیې وزارت له پاکستان څخه د درملو واردوونکو ته 3 میاشتې مهلت ورکړ. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د لارښوونې پر بنسټ دغه وزارت به د لړم له 21 څخه تر راتلونکو 3 میاشتو پورې له پاکستان څخه واردېدونکي درمل محصول نه کړي. په اعلامیه کې سوداګرو ته خبرداری ورکړل شوې چې تر یادې نیټې خپل حسابونه تصفیه او بدیلې لارې وکاروي. د خبرپاڼې له مخې دغه پریکړه د ټیټ کیفیت درملو له وارداتو څخه د مخنیوي په موخه شوې ده. د کونړ زلزله ځپلو لپاره په ګمبیري دښته کې 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. د طالبانو حکومت مشرتابه د حکم له مخې د کونړ 2500 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د ننګرهار په ګمبیري دښته کې د استوګنې لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. د کرنې وزارت د اراضۍ عمومي رئیس مولوي محمود مظلوم وویل چې د کونړ زلزله ځپلو کورنیو ته به د کډوالو د پالیسۍ له مخې ځمکه وویشل شي. هغه زیاته کړه که تر دې ډېرې ځمکې ته هم اړتیا شي نو دې خلکو لپاره به په همدې سیمه کې زمینه برابره شي. همداراز د ننګرهار والي تخنیکي ټیم ته سپارښتنه وکړه چې د استوګنې په سیمه کې سړکونو، پارکونو، جوماتونو، ښوونځي، کلینیک او نورو اړتیاوو ته بشپړه پاملرنه وکړي. د ګمبیري سیمه د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو ترمنځ په نږدې او وصلونکو نقطو کې موقعیت لري چې د جلال آباد کونړ عمومي لارې او د کونړ د سیند نږدېوالي، هوارو ځمکو، غرونو او غونډیو ځانګړی اهمیت ورکړی. ننګرهار او کونړ ولایتونه د اګست پر 21 د یوې سختې زلزلې او وروسته د سپټمبر په 2 او 4 د 3 قوي بس لړزو له امله سخت زیانمن شول. پنجشیر کې د پارنده برېښنا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پنجشیر ولایت په مرکز بازارک کې د پارنده برېښنا بند د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. یادو مراسمو ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن د هیواد د پرمختګونو په سلسله کې د روښنایۍ د یوې بلې پروژې افتتاح کوي.
همداراز د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر ویلي چې دغه بند د 8 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی چې له 4,000 څخه زیاتو پیرودونکو ته به ډاډمنه برېښنا چمتو کړي. دا بند چې بنسټ یې په 2014 کې ښودل شوی و د اوکرایني متخصصینو او انټر ګلوبل میډلیسټ شرکت لخوا یې چارې بشپړې شوې دي. دفاع وزارت غواړي د خپلو سرتیرو یونیفورم تغییر کړي. دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي د دفاعي ځواکونو د یونیفورم د بدلولو طرحه د وروستی کېدو په حال کې ده. هغه وایي تر اوسه د نوي یونیفورم د ویش بهیر نه دی پیل شوی او تر هغې به دفاعي ځواکونه پخوانی یونیفورم کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دفاع وزارت د پوځي تجهیزاتو پر بیا رغونې د ځواکونو پر روزنې او د دفاعي ځواکونو په لیکو کې د نظم پر رامنځته کولو کې ځانګړی تمرکز کړی دی چې د یونیفورم د بدلولو طرح هم په دې برخه کې یو ګام ګڼل کیږي. حج اوقاف وزارت د سعودي عربستان شرکتونو سره د افغان حاجیانو د خدمت تړونونه لاسلیک کړل. ارشاد حج اوقاف وزارت د سعودي عربستان له 2 شرکتونو او یو روغتون سره تړونونه لاسلیک کړل. یاد تړونونه د سعودي عربستان په جده ښار کې د حج او عمرې د خدمتونو په تړاو د جوړ شوي نړیوال کنفرانس او نندارتون پر مهال د ضیوف البیت او رواف مینا شرکتونو او د مستشفى مرکز مکه الطیبي روغتون سره لاسلیک شول. د یادو تړونونو له مخې قراردادي شرکتونه به د راتلونکي حج د مراسمو پر مهال په مقدسو ځایونو کې افغان حاجیانو ته د ترانسپورټ، خیمو، استوګنې او خوړو خدمتونه وړاندې کوي. د اوبو کمښت له امله د تهران نلونه وچ شوي دي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی که وچکالي دوام وکړي نو پلازمینه تهران چې تر 10 میلیونه ډیر خلک پکې میشت دي ښایي په نږدې راتلونکي کې د استوګنې جوګه نه وي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړی چې که د ډسمبر تر میاشتې باران ونه شي نو حکومت به اړ شي چې په تهران کې د اوبو پر کارولو محدودیتونه ولګوي. هغه له دې ناورین پړه د تیرو حکومتونو پر ناسمو پالیسیو، اقلیمي بدلون او ډېرې کارونې اچولې ده. د حکومتي چارواکو د څرګندونو له مخې د تهران په 15 بنسټیزو بندونو کې د اوبو کچه تقریبا نیمایي شوې. د امیر کبیر بند یوازې 8 سلنه ډک دی او په ټول هیواد کې 19 لوی بندونه بشپړ وچ شوي دي. د امریکا په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فیدرالي حکومت د بیا پرانیستلو طرحه د دغه هیواد د سنا او استازو جرګې لخوا تر تصویبېدو وروسته لاسلیک کړه. هغه زیاته کړه د حکومت د بندېدو له امله د اوښتو زیانونو او اغیز کچه به په بشپړه توګه وارزول شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې فدرالي حکومت به بیا هیڅکله بند نشي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد تعطیل و چې 43 ورځې دوام وکړ. د یادې